نن را سره مجموعاً ټول 38 خبرونه دي. دې ماده ده چې دا ټول همدا خبرونه دي. دا معنا دا ده چې دغه ماته لاسته راغلی. په تیرا میدان کې د اسلام بیرغ پورته شو او د پاکستان پوځ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ 19 د مارچ کال 2015 د روژې مبارکې 19 ورځ سره سمون خوري. ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. څرنګه چې تاسو معلومه ده اخر ځل چې ما تاسو جهادي او یا د خپلواکۍ او د ازادۍ خبرونه وړاندې کړیو هغه 15 د مارچ. نن موږ په 19 د مارچ یو یعنی 14 ولس 17 19 د څلور ورځې خبرونه ما تاسو سره نو شریک کړي په نسبت د هغې موضوعاتو چې ما اړینو او تاسو سره ما د شرق الاوسط د یمن د همدارنګه د ایران او د غزې هغه خبرونه مې شریک کړل او په عین حال کې د پاکستان هم بعضې موضوعات ما تاسو سره شریک کړي. نن را سره مجموعاً ټول 38 خبرونه دي. دې ماده ده چې دا ټول همدا خبرونه دي. دا معنا دا ده چې دغه ماته لاسته رسېدلي عملیات او خبرونه نهایت زیات دي. ټول ما سره نه وو، ماته 38 رسېدلي. دغه 38 هم که زه ټول تاسو ته وایم بیا خبره د 25 دقیقو زیاتېږي او دوستان په هغه باندې تنګېږي. زه به دا په لنډه توګه داسې دغه کومه چې هغه مهم ټکي به تاسو ته راواخلم. د ټول نه مهم غټ خبر دا دی چې د خیبر په تیرا میدان کې د اسلام بیرغ پورته شو او د پاکستان پوځ د دغه سیمې نه ووته. د پیر میلا په بازار کې د شلوبر په پیر تری علاقه کې او برقمبرخیل د بوټان په سیمه کې هم د اسلامي امارت یا د تحریک طالبان پاکستان بیرغ اوچت شوی دی او الته په حساب د پوز ولکه ختمه شوې ده او دا الته خلکو جشن نیولی دی او خوشحالي کړې ده او دا په رسمي توګه اوله لویه علاقه ده چې دا مجاهدین په دې باندې خپل بیرغ ودروي. نو دا یو ډېر لوی خبر دی او د کامیابۍ د خواته لومړی غټ ګام دی او داسې به ورو ورو د سیمې ازادیږي او اعلانونه به کېږي او مقاومت به روان وي. راځم دیر اسماعیل خان کې کلاچې پاچا آباد کلي کې پر حمله شوې ده. یو امنیتي کمره ویجاړه کړل شوې ده. د اسماعیل خان پر وړي سیمه کې حمله شوې ده. یو امنیتي کمره ویجاړه شوې ده. همدارنګه د خیبر باړې تیرا ادمخیل په سیمه کې حمله شوې ده. د پوز په دغه باندې او امنیتي کمره ویجاړه کړل شوې ده. د همدارنګه د وزیرستان جنوبي په سیمه کې د دراسکوف په حمله کې یو عسکر وژل شوی دی. دا څلور 15 مهم ټکي په 14 د مارچ کې او دا مې شریک کړل. همدارنګه په مومن ولایت صافی ولسوالۍ کې د اس اس جی او په دغه باندې حمله شوې ده. 15 عسکر وژل شوي دي. 15 میله اسلحه ترلاسه شوې ده او همدارنګه 15 مجاهدین دلته شهیدان شوي دي. د همدارنګه په کروک په ولایت کې د تخت نصرت په ولسوالۍ کې حمله شوې ده. یو پولیس وژل شوی دی. دغه واغه مخکنی ټول په 14 د مارچ کې شوي دي. اوس راځم په 19 د مارچ کې په دیره اسماعیل خان په کلاچې ولسوالۍ منډي کلي باندې حمله کې په پوځي دغه باندې حمله شوې ده. یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګه په باجوړ ولایت کې ماموند ولسوالۍ ګریګال سیمه کې حمله شوې ده. 15 عسکر وژل شوي دي. 4 نور ژوبل کړل شوي دي. د خیبر په تیرا د سکروټه پوستې باندې حمله شوې ده. یو عسکر وژل شوی دی. جنوبي وزیرستان تیارزی ولسوالۍ د انځر سړک په غاړه د ماین کې چاودنې په نتیجه کې 10 عسکر وژل شوي دي او موټر ویجاړ کړل شوی دی. همدارنګه جنوبي وزیرستان شکتوی ولسوالۍ ژور کلي کې امنیتي کمره ویجاړه کړل شوې ده او همدارنګه په ملاکنډ د بټخیلو په ولسوالۍ کې د دراسکوف په ذریعه باندې 2 امنیتي عسکر وژل شوي دي او همدارنګه په دیره اسماعیل خان کې بیا هم حمله شوې ده. مرګ ژوبل اوښتې ده او امنیتي کامره هم ویجاړه کړل شوې ده. راځم اوس په د 18 تاریخ دغې ته جریاناتو ته. د مردان ولایت په کاتلنګ ولسوالۍ کې یو ډرون رانسکور کړل شوی دی. همدارنګه د کروک د بخت نصرت په تانې باندې بریټ شوی دی. هلته یو پولیس وژل شوی دی.
په بنو ولایت کې سیټي ولسوالۍ په دغې باندې حمله شوې ده. ارمان نومي کس باندې چې دا د استخباراتو سړی و او دا په پولیسو کې و، دا هم وژل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د میرعلي په سیمه کې د پوځي دغې باندې حمله شوې ده. د راسکو په ذریعه باندې امنیتي کمره ویجاړه کړل شوې ده. یو عسکر هم وژل شوی دی. همدارنګې په 19 تاریخ باندې په جنوبي وزیرستان کې شکتوی ولسوالي شکبنګش کې د راسکو په حمله کې یو عسکر وژل شوی دی. دغه ټول 38 واقعات دي. دغه چې څومره ما تاسو ته شپږ دانې ذکر کړل، دې کې مرګ ژوبله یعنی تعداد معلومو چې د بیا زه تاسو ته وروسته ووایم. او متبقي 10 واقعي چې نورې عملیات شوي دي، هلته لوی مرګ ژوبلې شته دی، خو تعداد یې ماته معلوم نه دی. ځکه هلته تعداد یې نه دی راکړی چې څو کسان وژل شوي دي، څومره زخمیان دي، دا نه دي ویل شوي. نو د لپاره صرف دومره معلوم دی چې په دغه راپور کې چې ما تاسو ته ولوسته 6 امنیتي کمرې ویجاړې کړل شوي دي، 41 کسان وژل شوي دي، او یو ډرون هم دغه جاز پکې یا الوتکه د دوی پکې د منځه وړل شوې ده. نو دغه 41 شمار چې معلومو دا مې تاسو ته وویلې. نور په دې 10 نورو واقعاتو کې که یو کس نور ونیسو نو 10 کسه به نور مړی، او که دارنګې چې غټې عملیات او مرګ ژوبله زیاتې نو تعداد به د دې نه زیاتېږي، چې دا په دغې 4 ورځو کې د تعداد کې چېرته 2 ونیسو خبره د 100 نه اوړي چې دا مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګې دغه 38 واقعات چې شوي دي دا به زه تاسو وایم چې په کوم ښار کې څومره شوي دي. په دیرې اسماعیل خان په ولایت کې 7 عملیاته شوي دي، په پېښور کې 3 عملیاته شوي دي، خیبر ولایت کې 6 عملیاته شوي، مومند کې 1 عملیات شوی دی، په ملکن کې 2 عملیاته شوي دي، په بنو کې 2 عملیاته شوي، کوهاټ کې 1 عملیات شوی، مردان کې 1 شوی دی، باجوړ کې 1 شوی دی، جنوبي وزیرستان کې 6 شوي دي، شمالي وزیرستان کې 3 شوي دي، کروک کې 3 شوي دي، په کوټه کې 2 شوي دي. دغه ټول چې سره راټول کړئ د دنه 38 عملیات جوړیږي او دا په دغه سیمو کې شوي دي، چې دا د مجاهدینو د کامیابی او د دښمن د ناکامۍ لوی عامل دی ان شاء الله. او دا زموږ تاسو خپل د وطن د ازادۍ خواته ګامزن یو، روان یو. همدارنګې یو نوی حرکت په نامه د حرکت انقلاب اسلامي یو نوی ګروپ، جهادي ګروپ جوړ شوی دی، چې دا لا معلومه نه ده چې د مشر څوک دی، حرکت چا جوړ کړی، خو دغه اعلامیه صادره شوې ده چې حرکت انقلاب اسلامي پاکستان په نوم باندې یو لوی حرکت، نظامی حرکت دی چې دا هم د دولت په مقابل کې به جنګیږي، دا جوړ کړل شوی دی. همدارنګې د نړیوالو خبرونو کې ټرمپ او پوتین سره خبرې کړې دي، د اوکراین په دغې باندې سره متفق شوي دي چې د هغې هغه لویې به زیربناوې دا به روسیه نور نه وهي. نو حتما به روسیې به هم دا امتیاز اخیستی چې که زه دا نه وهم دی به هم په ما باندې حمله نه کوي، او دې شي کې دوی هوکړې ته او توافق ته رسېدلي دي. همدارنګې په شرق الاوسط کې د اسرائیل خپل بمبارد ته ادامه ورکړې ده په غزه کې، او امریکا او انګلیس بمبارد ادامه ورکړې ده په یمن باندې، او یمن خپل میزایلونه ورولي دي په اسرائیل باندې، او همدارنګې د امریکې په هغه نظامی کښتۍ باندې چې جهازونه پکې سپاره دي. او دا دي یعنی د اوضاع د ایران او د امریکې، د یمن او د امریکې، او همدارنګې د غزې کې د اسرائیل او د مسلمانانو د یمن ترمنځ حالات ډېر کړکېچن دي، خو یو ځلې بیا اسلامي نړۍ کومه ګولۍ خوړلې ده او ویده شوي دي، او بالکل ویده دي. چې اوکراینو نو پکې اردوګان هم نیغ نیغ کېده او خپل پوځ یې رامخکې کاوه چې دلته به زه فوز لیږم، دلته ولې فوز نه لیږي چې هلته فوز لیږي. خدایم تباه که په دې اسلام او ستاسو په دې ایمان سره چې په تش نامه اسلامي ممالک هم ځان نه جوړ کړي دي، دین او ناموس او ټول هر څه د امریکا او د استخباراتو په بابت کې خپل د لاسه ورکړل. دلته د یو غږ نه وځي، نه د مصر، نه د ترکیې، نه د پاکستان، نه د عربستان سعودي، او کله چې بیا د یمن موضوع شي بل ځای ته شي بیا وایي پوځ هم دی او پوځ لیږم. هلته دغه پاکستان په ډېرو ځایونو کې د ملګرو ملتونو دغې چتر لاندې خپل پوځ لري، اما په دغه اسلامي نقطه کې بیا خدای تعالی شرمولی دي. زمونږ یو خور په نامه د فاطمه ټینګار دا ویلي دي چې ایران، امریکا او اسرائیل زمونږ د اسلامي امت په مقابل کې پټ پلانونه جوړوي. یعنې هغې دا ویلي چې ایران هم د امریکې په پلانونو کې دی.
دا صحیح ده چې په سیاسي دغه کې ملکونه سره پټ پټ روابط لري او په دې باندې ما مخکې خبرې کړې چې ایران په مختلفو مقاطعو د تاریخ کې په شپږ څلوېښتو کالو کې د اسرائیل او د امریکا سره پټې لارې درلودلې مګر په دې پیمانه باندې که موږ دا ووایو چې خپل د ملک د تباهي لپاره به یې لاره ورسره نو دا به بیا منطقا درست نه وي ځکه چې اوس خپله د ایران په ځان باندې خبره راغلې ده نو اوس به دا خپل لاره سموي راځو دې ته چې فیصل شګیوال ویلي د تورخم په حق نه معلومات که راکړي ډېر به ښه شي قدرمن ورور شګیواله تاسو ته معلومه ده چې 21 ورځو نه د تورخم لاره بنده وه او د دواړو منځ کې ډزې او جنګ هم وشو د مریضانو ډېر پکې تلفات هم منځته راغلل او د دواړو خواو عسکر هم پکې ووژل شول او ناستیم سره ډېر وشولې مصالحه نه کېدله جوړې ته نه راتلل خو نن بالاخره خبره حل شوله او نن 4 بجې مازدیګر د تورخم لاره خلاصه شوله او د یو تفاهم ته ورسېدل چې دغه تفاهم جزئیات لا معلوم نه دي همدارنګې په نامه د سول زموږ ورور ویلي ولې سعودي عرب او نور شتمن هیوادونه یمن سره مرسته نه کوي قدرمن وروره که ته په د یمن او د عربستان سعودي د تیرو 10 کلونو د جګړې په حساب پوهېدلی نو دا پوښتنه تا نه کوله ځکه چې اصل جنګ په سیمه کې د یمن او د سعودي ترمنځ روانو سعودي د یمن په مقابل کې لویه قوا جوړه کړله د کم از کم د 140 اسلامي ممالکو یو قوا یې جوړه کړه چې مشري یې راحیل شریف ته وسپارله د پاکستاني د لوی درستیز جنرال ته وسپارله او هغې پکې میلیارډونه ډالر وګټل او د اسلامي نړۍ غرقه شوله او دوی به په یمن باندې حمله کوله دا یمن چې ټوټې ټوټې شو دی باندې دغه سعودي د امریکې په اشارې سره حمله کوله او د امریکا سعودي پروګرام دا چې دلته چون د ایران لاس ده او حوثیان چې دي د ایران په حمایت یو د شیعاګان دي نو د ورسره جنگیدل نو د یو ملک چې خپل هلته جنگیدل هغه به څنګه کوم مرسته وکړي هغې لا غواړي چې دا وهل شي او دا چې امریکایي وحید ده کې به سعودي ضرور راځي وهلو ته ځکه سعودي د دوی وهل غوښتل او بل دا دی چې سعودي او امریکا دا فکر کوي دا حوثیان د یمن چې دي دا د ایران کسان دي او دلته د هغوی نظام دی فلهذا دا نظام وهل د سعودي لپاره اړین دی او هغه د خپل د برنامې لپاره دا ځای وهي نو زمونږ د دې نه دا ګیله نشو کولی چې ته ولې مرسته نه کوې هغه مرسته نه کوي هغه یې وهي نو که دغه بیکګراوند تاسو معلومه وای دا پوښتنه هم شاید نه وای کړې خو معلومیږي چې تاسو معلومات دې حق لرنو تاسو فکر کوئ چې یمن او سعودي به سره دوستان نه دوی سره دوستان نه دي دوی مخالفین دي د یمن تر شا ایران ولاړ دی او د هغې په مقابل کې سعودي او 140 نور اسلامي ممالک او د امریکا او غربي نړۍ ولاړه ده او دوی سره په دې دغه کې یو بل وهي هیله ده چې برنامه وګورئ خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ